السلام علیکم ګران شاګردانو راجوي کې شروع جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه د مختلفو خصمانانو د وژونکو د دواو د ډولونه چې څو رنګه دواوې دي هغو ته په انګلیش کې څه ویل کېږي دا زده کوو. ډېر ښایسته مهم سبق دی چې بیخي ډېر شاګردان دا نه پیژني. د دې څخه وروسته به بیا تاسو هر ډول دغه دواوې پیژنئ. تاسو ته به در معلوم وي چې دې ته په انګلیش کې څه وایي. اول قسم یې دی انسیکټیسایډز. انسیکټیسایډز حشرات وژونکې دوا، د خصمانانو وژونکې دوا، لکه میږیانو خصمانان. دا چې په وژنې د دې لپاره دوا راځي. اوس انسیکټ چې دی انسیکټ خصمانانو میږیانو و دې ته وایي انسیکټیسایډز. هغه خصمانانو دغه میږیانو وژونکې دوا دې ته وایي یا حشرات وژونکې دوا. هربیسایډز. هربیسایډز نباتات یا بوټي وژونکې دوا. هرب بوټي ته وایي. هربیسایډز هغه دوا چې دغه نباتات وژني، ختموي، له منځه وړي. په بعضې ځایو کې بعضې خلک نه غواړي چې هلته بوټي راشنه سي، نو دوی غواړي چې دغه بوټي ختم کړي. نو د دې لپاره دغه هربیسایډز مثلا په باغ کې یو رقم باغ یو رقم بوټي دغه سره دوی نه غواړي چې نور قدرتي بوټي راشنه سي، نو د دې لپاره دا هربیسایډ استعمالیږي. روډنټیسایډ. روډنټیسایډز په غاښ باندې د پرې کوونکو وژونکې دوا. دا بیا هغه خصمانان وژني چې په غاښ باندې پرې کول کوي، لکه موږکه. که څوک غواړي چې دغه د کور څخه موږکان دا شیان ورک کړي، نو بیا به دا دوا استعمالوي. روډنټیسایډز د پرې کوونکو یعنې په غاښ باندې د پرې کوونکو وژونکې دوا، دې ته وایي روډنټیسایډز. نیماټوسایډز. نیماټوسایډز د چینجیانو وژونکې دوا. د چینجیانو وژونکې دوا نیماټوسایډز. اکیړوسایډز. اکیړوسایډز د سپږو وژونکې دوا. بیکټریاسایډز. بیکټریاسایډز جراثیم وژونکې دوا. د بیکټریا وژونکې دوا. نو که څوک زموږ ویډیو در دا وخت پورې ګوري او ویډیو مې خوښه شوي، تاسو ویډیو لایک کړئ سره او د سبق په باره کې خپل ذهن سره شریک کړئ چې سبق څنګه دی، خوښ مو سو نو سو خوښ څنګه سبق ولو، ستاسو لپاره څنګه ولو. نو دا یو لفظ لا پاته دی، بس دا زموږ د نن ویډیو. ویرسایډز. ویرسایډز یا وایرسایډز وایرس وژونکې دوا چې وایرس وژني. دا زموږ د نن سبق. مننه در به سبق پرې ښې چارې. الله حافظ.